بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما اورونو او خويندو مسلمانانو، تاسو ته په نوي ویډیو باندې حاضر یم. الله دې زمونږ او تاسو حاضری په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله دې د هرې پریشانۍ او مصیبت نه مونږ او تاسو محفوظ وساتي. عزتمندو، کله انسان د خپل د مال او د اولاد په حفاظت کې په فکر کې چې زما د مال زما د اولاد د دې حفاظت بسنګ کی او دا بسنګ محفوظ کی او د دې با یعنی په کومه طریقه باندې محفوظ ساتل شي. د دې لپاره اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها نه نقل لی. هغه وی چې کله هم چې یعنی د مال او د اولاد د حفاظت په فکر کې، نو داغه د مال او د اولاد د حفاظت لپاره د سوره فاتحه د خاصیت په باره کې حضرت اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها فرمای چې د جمعې په ورځ باندې د امام د سلام د ګرځولو نه وروسته څوک چې او الحمدلله اخره پورې وای، یعنی سوره فاتحه او قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، دا سورتونه وسره وای وکړه، نو الله براتون کې جمعې پورې د مال د اولاد او د حفاظت کې با لګیاوي. د حفاظت د لپاره به الله پاک فرشتي مقرري او د مال به هم محفوظ وي، اولاد به هم محفوظ وي او خپل جان به هم محفوظ وي. پکار دی چې موږ او تاسو د دې وظیفې اهتمام هر جمعه باندې کوو، ځکه د ټوله پریشانی د بچو پریشانی د مال پریشانی خلکو ته ډېرې زیاتې دي. نو پکار دی چې د دې اهتمام وکړو. الله پاک دې زمونږ او ستاسو د مالونو جانونو حفاظت وکړي. الله دې زمونږ او ستاسو نه راضي شي. آمین.